د هند په مهاراشټر ریاست کې د خالي پورس په کیمیکل کارخانه کې پر لپسې چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په دې کارخانه کې تر 100 پورې کسان په کار بوخت ول چې چاودنې وشوې. د ریاست یو وزیر دادا بوی خبريالانو ته ویل په دې پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 58 زخمیان دي. ژوبل کسان تر درملنې لاندې دي. چارواکي وایي تر چاودنو وروسته په کارخانه کې اور لګېدو له وجې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. په هانګ کانګ کې د خالي پورس هم په زرګونو جمهوریت غوښتونکو پراخې مظاهرې کړې دي. د مظاهرو پر مهال پولیسو په مظاهرچیانو اوښکې بهونکي ګیس او اوبه شیندلې دي. پولیسو په ښار کې رکاوټونه ځای پر ځای کړي دي چې د مظاهرچیانو مخه ونیسي. خو د دې باوجود مظاهرچیان د ښار مرکزي ځایونو کې راغونډ شوي ول او له پولیسو سره نښتې هم شوي دي. د جرمني ژغورونکو کشتۍ د خالي پورس 14 کډوال په میډیټرین سمندرګي کې ژغورلي دي. دغه کډوال په یو وړوکي لرګي کشتۍ کې سپاره ول. په دې کې د تونس او نورو افریقایي هیوادونو وګړي شامل وو چې غوښتل یې په غیر قانوني توګه له سمندره اروپا ته لاړ شي. دغه کډوال د ایټالي لامپادوسا جزیرې سره نږدې ژغورل شوي دي.